سلام درنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. پاکستانی پوځ ویلي افغانستان پر پاکستان 2 توغندي توغولي. پاکستانی پوځ ویلي تېره ورځ د پاکستان په خاوره له کونړ ولایته 2 توغندي ویشتل شوي چې کرښې ته نږدې د مومند ایجنسۍ په لغاري سیمه کې پر یوه کور لګېدلي او یو کس یې ټپي کړی دی. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې پاکستانی پوځ پر کونړ توغندیز بریدونه کړي وو. طالبانو یو ځوان د ملي بیرغ سره ګرځېدو له امله وژلی. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې سیمه ییز خلک وایي طالبانو د غوربند درې په درازګرد سیمه کې یو ځوان وژلی دی. د یاد ولایت د امنیه قمنداني ویاند سلیم نوري رسنیو ته ویلي چې تېره ورځ غرمه مهال په یاده سیمه کې د ملکي کسانو او طالبانو ترمنځ په نښته کې هغه ځوان وژل شوی چې د قرآن کریم د حافظانو د فراغت په مراسمو کې یې ملي بیرغ لیږده و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب وسلوال د ملي بیرغ د ګرځولو په تړاو ملکي وګړي وژني، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او لویو لارو کې عام خلک په بیرغ د ګرځولو، سندرو غږولو او د ودونو په مراسمو کې د موسیقي د محفلونو په جوړولو وهلي ډبولي، ټپیان کړي او حتی وژلي دي. ارګوایي ولسمشر غني په کرونا وایرس د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د اخته کېدو له امله خواشیني ښودلې او عمران خان ته یې د بشپړې روغتیا دعا وکړه. ایران وایي افغانستان د تهران د اوبو حقونو ته ژمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي د هغې هوکړې له مخې 1983 کال کې د افغانستان او ایران د حکومتونو له لوري لاسلیک شوي د ایران د اوبو حقونه پکې ښکاره تعریف شوي او افغان حکومت د ایران یادو حقونو ته درناوی لري. د هیل وایي پاکستان باید په افغانستان کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. پاکستان لا هم نه غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. د هیل نشریې په خپله یوه مقاله کې ویلي چې پاکستان د ځان د ساتلو او د خپل سیال هند د ویرولو لپاره له شاوخوا 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې ده او لا هم ادامه ورکوي. سرچینه کاږي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا نړیوالو ته لکه لمر داسې روښانه ده. د هیل نشریې ویلي نړیوال باید په افغانستان کې تر سولې مخکې پاکستان د نیابتي جګړو او وسلوالو ډلو له ملاتړ راوګرځوي. سرچینه کاږي په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پللو له امله په خپله پاکستان هم زیانمن شوی او په ځلونو یې له خپل سیال هیواد هند وروسته پاتې شوی دی. په مطلب کې راځي چې په افغانستان کې هم د پاکستان دغه نیابتي جګړې د شاوخوا 2.5 امریکایي عسکرو او 140,000 افغانانو ژوند اخیستی او دا خونړۍ جګړه باید نوره پای ته ورسول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق هریان وایي د وهاب په نوم هغه افغان پولیس چې تورخم ښارګوټي کې یوه ښځه وهلې ډبولې وه د نورو قانوني اقداماتو ترڅنګ نظام کې د نوموړي عسکر په کار کولو د تل لپاره بندیز ولګېد. ډاکټر عبدالله وایي تمه ده چې د ترکیې کنفرانس د افغان سولې لپاره ګټور وي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو سره له دې هم تمه شته چې د ترکیې کنفرانس له بین الافغاني مذاکراتو سره رغنده مرسته وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په فرانسه کې له فرانس پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال ویلي چې د مسکو غونډې په ټپه ولاړو مذاکراتو کې تحرک راوست. همداسې د ترکیې له غونډې هم تمه کیږي چې د سولې لپاره ګټوره تمامه شي. نوموړي ویلي د دغه غونډې بریا د دواړو لورو په نیت او ښه پلان پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي او په هیواد کې د جګړو په پای ته رسولو کې مثبت ګام اوچت کړي. ډاکټر عبدالله د ترکیې په غونډه کې د ولسمشر غني د ګډون په اړه ویلي که د طالبانو مشر په دې غونډه کې ګډون وکړي نو ولسمشر غني به هم هرومرو دغه غونډې ته ورشي. بهرنیو چارو وزارت وایي د اسیا زړه په راتلونکي کنفرانس کې ډیر تمرکز پر سوله دی. په تاجکستان کې به د افغانستان په اړه د اسیا زړه په کنفرانس کې پر سوله او بین الافغاني مذاکراتو ډیر تمرکز
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسیا زړه استانبول بهیر غونډه د ازل په تاجکستان کې جوړیږي چې د دغه بهیر ګډونوال به پر بیلو مسایلو خبرې وکړي خو تر ټولو ډیر تمرکز به پر افغان سوله او بین الافغاني مذاکراتو وي. په دغه غونډه کې د ناټو او شاوخوا 12 نورو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. ترڅنګ به یې ولسمشر غني او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان هم دغه کنفرانس ته وینا وکړي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه د راتلونکي دوشنبې او سه شنبې په ورځو جوړیږي. د اسیا زړه استانبول بهیر د کنفرانسونو سلسله ده چې د لومړي ځل لپاره په ترکیه کې د افغانستان په اړه پیل شوه او له هغې مهاله بیا تر ننه هر کال جوړیږي او د افغانستان اړوند مهم مسایل پکې تر بحث لاندې وي. ملي دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو د چاودیدونکو توکو د یوې ډیپو له منځه وړلو خبر ورکوي. ملي دفاع وزارت نن په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د چاودیدونکو توکو یوه لویه ډیپو په نښه کړې چې په پایله کې ډیپو له منځه تللې او د طالبانو 15 مسلکي ماین جوړونکي هم وژل شوي دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک یو افسر ترور شوی. دغه پیښه تېره ورځ ماښام مهال د یادې ولسوالۍ اړوند باغ داود سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې وسلوالو د صفت الله فقیر په نوم د دې افسر د سپرلۍ پر موټر ډزې وکړې. د کابل امنیه قمنداني دغه پیښه تاییدوي او وایي په تړاو یې څېړنې کوي. خوست کې د جمهوریت جشن ستره ولسي غونډه پیل شوه. د خوست ښار فوټبال سټوډیوم کې د دغه ولایت د زرګونو استوګنو په پراخه غونډه کې د نظام د پایښت، بهرنیو ځواکونو مسؤلانه وطنې، ملي بنسټونو ساتنې او ګاونډیانو نه لاس وهنې غوښتنه وکړه. او وروستی خبر مو دا دی چې سعودي عربستان وایي د حوثي یاغیانو بریدونه یې خنثی کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثیانو ضد ائتلاف وایي حوثي یاغیانو د راتلونکو بریدونو لپاره دوی کښتۍ تیارې کړې وې چې د ائتلافي ځواکونو له لوري په نښه شوي دي او همداراز 2 ډرون الوتکې چې له ځان سره یې چاودیدونکي توکي لېږدول او په سعودي عربستان کې بریدونه کول په نښه شوي او له منځه وړل شوي دي. د حوثیانو او عربستان ترمنځ تازه نښتې داسې مهال راپورته کیږي چې سعودي عربستان حوثیانو ته د سولې وړاندیز هم کړی دی خو حوثیان وایي لومړی د دوی محاصره ختمه کړل شي او وروسته به پر اوربند او سوله خبرې کیږي. درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو او راپورونو مو په لویه الله سپارم. د الله پامان.